د نړیوال جام سیالیو پر دوام افغان لوبډلې د یوګانډا پر وړاندې په سیالۍ کې 2 نوي ریکارډونه ثبت کړل. د نړیوال جام سیالیو پر دوام افغان لوبغاړو د یوګانډا پر وړاندې په سیالۍ کې 2 نوي ریکارډونه ثبت کړل، چې لومړی یې د اوپننګ جوړې 150 د لوړو منډو ملګرتیا وه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 2 پیاوړو پیلیز توپوهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په نړیوال کرکټ شلوریز جام سیالیو کې ریکارډ جوړ کړ. ګربز او زدران په روان شلوریز نړیوال جام کې د یوګانډا پر وړاندې په پیلیزي توپوهنې یا اوپننګ سره د 150 منډو اوږده ملګرتیا وکړه، چې دا د نړیوال شلوریز جام کرکټ په تاریخ کې د انګلستان د الکس هیلز او جاس بټلر څخه وروسته په پیلیزي توپوهنې سره دویم اوږده ملګرتیا شوه. په دغه ملګرتیا کې الکس هیلز او جاس بټلر د انډیا پر خلاف په 2022 کال کې 170 منډې لوړه ملګرتیا جوړه کړې ده. په دویم ځای کې بیا افغان لوبغاړی ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز دي، چې تېره ورځ د یوګانډا پر خلاف د 150 منډو لوړه ملګرتیا جوړه کړه. په دریم ځای کې محمد رضوان او بابر اعظم دي، چې د هند خلاف یې په 2021 کال کې د 152 منډو لوړه ملګرتیا وه. په څلورم ځای کې ډیوین سمیت او کریس ګیل دي، چې د ساوت افریقې خلاف یې په 2000 کال کې د 145 منډو ملګرتیا جوړه کړې وه. په پنځم ځای کې بیا سلمان بټ او کامران اکمل دي، چې د بنگلادیش خلاف یې په 2010 کال کې د 142 منډو ملګرتیا جوړه کړې وه. په دویم ریکارډ کې بیا فضل حق فاروقي د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې څلورم ښه توپ اچوونکی شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی فضل حق فاروقي په روان شلوریز جام کې د یوګانډا پر وړاندې په تیره لوبه کې د 15 لوبغاړو په سوځولو سره د شلوریز نړیوال جام کرکټ سیالیو په تاریخ کې څلورم ښه توپ اچوونکی شو. نوموړی د یوګانډا پر وړاندې په تیره لوبه کې د 15 لوبغاړو په سوځولو یوازې 9 منډې ورکړې، چې په دې سره یې د شلوریز نړیوال جام کرکټ سیالیو په تاریخ کې د کمو منډو په ورکولو سره د زیاتو لوبغاړو سوځولو د غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې څلورم ځای خپل کړ. د دغو لوبغاړو په سر کې سریلانکایي اجانتا مینډیس دی، چې په 2012 کال کې د زیمبابوې خلاف په 4 اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د 6 لوبغاړو سوځول وو. په دویم ځای کې هم سریلانکایي لوبغاړی رنګن هرات دی، چې د نیوزیلند خلاف یې په 2014 کال کې د 3.3 اورونو په ترسره کولو سره 3 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. په دریم ځای کې پاکستانی عمر ګل دی، چې د نیوزیلند خلاف یې په 2009 کال کې په 3 اورونو کې د 6 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځول وو. په څلورم ځای کې فضل حق فاروقي شو، چې تېره ورځ د یوګانډا خلاف په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. په پنځم ځای کې بیا د انګلستان سم کرن دی، چې د افغانستان خلاف یې په 2022 کال کې په 3.4 اورونو کې 10 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه احسان ملک د نیدرلند لوبغاړی، چې د ساوت افریقې خلاف یې په 2014 کال کې په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. د استرالیا آدم زمپا بیا د بنگلادیش خلاف په 2021 کال کې 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. په اتم ځای کې مجیب زدران دی. مجیب زدران په 2021 کال کې د سکاټلند خلاف 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. نهم ځای کې بیا د بنگلادیش مستفیض الرحمن دی. مستفیض الرحمن د نیوزیلند خلاف 2014 کال کې 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو. لسم ځای کې بیا د استرالیا جیمز فولکنر دی. فولکنر په 2014 کال کې د پاکستان خلاف په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي سوځولي وو.